ابراهيم عليه السلام دا د نوح علیه السلام نرستو هغه نبی او پیغمبر دی چې د په تمامه دنیا کې دعوت کړی دی، یو عالمگیر حیثیت ته حاصل دی. د خپل عراق ته او د عراق نه شام او فلسطین ته مصر ته او دغه رنګ د عربو ریګستان او د حجاز علاقې دی ټولو ته راغلی دی او په هر ځای کې د دین دعوت یې کړې وجه دا وه چې په هغه زمانه کې د حالاتو تقاضا دا وه، ځکه په ټوله دنیا کې شرک او کفر او معاصي او ګناهونه او د الله سبحانه وتعالی نافرمانی وه. نو د ابراهیم علیه السلام د دې زمانې حالاتو د دې تقاضا کوله چې دې په تمامه دنیا کې دعوت وکړي. نو همدغه وجه وه چې دې کله مصر ته راغلي په ده باندې هغه امتحان راغلی چې د هغې مونږ وړاندې جمعه خطبه کې تذکره کړې وه. دین وروسته چې کله دی د مصر نه راووتو او هاجره رضی الله عنها هغه مو سره وه، نو په دې کې د ساره رضی الله عنها راولېږېدله دا بیبي او د هاجره رضی الله عنها دی دله په نکاح باندې ورکړله، ځکه په دې خپل خاوند باندې ترحم او په هغې باندې شفقت کو او په کار دا ده چې په زنانو کې د خپلو خاوندانو دپاره داسې خیرخواهي وي او د هغې داسې خیر لټول. نو د الله د کړو نه داسې کارو شو چې 12 کاله بعد الله سبحانه وتعالی د هاجرې رضی الله عنها نه اسماعیل علیه السلام پیدا کو. د ابراهیم علیه السلام غیږه په اولادو باندې په زامنو په بچو باندې ډکه شولله. 12 کاله بعد د ده پیدایش هغه شوي وم. اهل علم او د دې واقع دي چې په پیدا کې لیکلي دي وي عام طور باندې داسې کېږي چې یو سړی وي د هغه بچي نه کېږي، د سره بچي نه کېږي، نارینه او زنانه او یا صرف ماشومانې جینکۍ هغې کېږي خو زامن یې نه کېږي. نو په دې کې دا اړومبنۍ دا مشره ښځه راولګېږي او د خپل خاوند د ایسته دویم واده وکړي، دویمه نکاح له وکړي د دې دپاره چې خیر دی که زه دې په ما دې بنه راشي زه به دا بنتوب برداشت کړم او دغه رنګې دا حالت دا به وزغممه، خو زما د دې خاوند دا زندگی خراب نه شي، د ده دا کور هغه آباد شي او وروسته ذریت او نسل هغې پاتې شي. نو الله سبحانه وتعالی د ده د دې زنانه د دې نیکنیتۍ د وجې نه او دغه رنګې د دې اخلاقو د وجې نه غالبا خپل هم دغه زنانه ته بچي ورکوي. کله ناکله داسې کار کېږي چې د دې دویمې بچي لا پیدا شوي هم نه وي، هېڅ د هغه اولې بچي هغه پیدا شي یا د دې دویمې زنانه سره د هغې بچي پیدا کېدل هم شروع شي. لکه د دې نه وروسته بیا خپله د دې ساره رضی الله عنها زوی وشو اسحاق علیه السلام، دا د دې نه پیدا دی. نو دا نیکنیتي او دغه رنګې دا خیرخواهي چې ده نو دا یو اهم څیز دی، که دا په نارینو کې او که په زنانو کې د دې ډېرې ښایسته فایدې دي. دغه وجه ده چې الله سبحانه وتعالی د بندگانو په داسې ښه نیتونو باندې او دغه رنګې په ښه ارادو باندې ډېرې ښایسته فیصلې رالیږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې فرمایلی دی وی والذی نفسی بیده ان شئتم لاقسمن لكم بالله، وی زما د په غزاد باندې قسم وي چې زما روح او سا دغه په لاس کې ده، که تاسو خو خوئ زه به تقسم وکړم په الله باندې او هغه دا ده چې وان احب عباد الله الى الله الذين يحببون الله الى عباده ويحببون عباد الله الى الله ويسعون في الارض بالنصيحه. وی قسم می دوی چې هغه بندگان انسانان د په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بهترین انسانان دي چې هغې د خلکو خیرخواهي لټوي او دغه رنګې هغې را لګېږي د الله رب العالمین خلکو ته ښایسته معرفي کوي، د الله تعارف کول، د الله د خلکو سره جوړاول، د الله په تعلق او بندګۍ باندې انسانان راوستل او دغه رنګې دا بندگان خپل رب ته ښایسته کول. ځکه چې دا انسانان چې دي بنیان الرب دا د الله آبادي ده. تا چې یو انسان ګمراه کو په ګناه دې ورواړو دې کې تا څه خیر وکړم؟ یو سړی وي هغه آبادي جوړه کړي او ټوله په دې سیمټو باندې په دې پلستر باندې یو کله راښکاږي څومره غوسه وله ورځي، ولو که چې کوم د استازوي وي سارور وي ګاونډي دي وي خو په هغه آبادۍ باندې خفه کېږي. دقه رنګې یو سړی راولګېږي والعیاذ بالله د الله بندگان ګمراه کوي، د الله نه لرې کوي،
د الله نه باغین کوي د الله په نافرمانی کې او د الله په بغاوت او سرکشي کې واقع کوي نو دا انسانان غټ مفسدان دي د دې په مقابل کې هغه څوک چې د الله بندگان د الله سره جوړاوي او د غرنګ د الله تعلق د بندگانو سره د بندگانو تعلق د الله سره جوړي نو د الله پیغمبر فرمایلی دي دا بهترین انسانان دي نګور دي سارا رضی الله عنها د خیر خوایي وکړل فضیل ابن عیاض ویلی دی وی لیس من ادرک من عندنا بکثرت الصلاه ولا صيام زمون په زمانه کې دا سلف چې مخکې شوی او دوی ته چې دا د مقام ملاو شوی او د سینو می ګټلې دا په ډیرو عبادتونو باندې نه په ډیرو روزونی ولو باندې نه په ډیرو منځونو باندې نه په ډیر حج او عمره باندې نه بلکې و انما ادرک ما ادرک دا دوی ته چې کوم مقام ملاو شوی او دا دوی چې ګټلې ده د دې یو وجداوه چې بسلامت صدورهم وبسخاء الانفس والنصح للامه هغه په خپل ځان باندې سخا کړي وا خپل ځان باندې سخا ده چې خیر دې ک په یوځای کې د بل مسلمان فائدہ کیږي ځان روسته کا بل مسلمان له مقور کا ک په یوځای کې د بل مسلمان ګټه کیږي نو ځان روسته کا خو اغله موقع چانس ورکا په یوځای کې د تاسو تکلیف ملاو شي ته د پکینه اقوا کینې بل مسلمان ته دازې پرېږ د چې بده خپل رانه شي دغه رنګ په یوځای کې په دکان کې کسان دکانداري کې لږ نقصان راځي بل مسلمان روله فائدہ ورکا ک په یوځای کې چې ستا عزت نه پس خرابېږي او د بلم خرابېږي خیر دې څنګه دې خراب شي ستا غیبت دی وشي ستا پښتو انکو غیرت دی هغه دې خراب شي زما عزتمند منګو تاسو د خپل حالت ته وګورو منګو تاسو کې د دې شي څومره فقدان دي څومره کمې دي کدی یو چا سره مران راشي تر د قیامت پورې نه ماف کوم که په یو ځای کې د دوه پیسو خبرې نه ځان مخکې کوو هغه لالچ او دغه رنګ د حرز د وجنه بل مسلمان ته به نه ګورم نو فضیل ابن عیاض ذکر دا خبره کړي چې د مخکنی سلف چې کامیاب شيو د کې خیرخواهی ډیره زیاته و ابو بکر صدیق رحمه په باره کې راځي مافاق ابو بکر على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاته ولا صيامه ولكن بشيء هو في قلبه وهو الحب لله عز وجل والنفس في خلقه ابو بکر دنه چې کامیاب شوه د پډیر عبادت هم نه کني دنه نور صحابه په عبادت کې ډیر زیاتوم زیات تر کم د بصیرت کې تهجد هم ډیر ناراضي وې تر به د ماخستان په اول حصہ کې به کول خو لیکن د کې یو بل کمال وغه د چې د امت خیر خوایب کې ډیر زیاته و په انسانانو باندې ترحم کول ډیر شفقت پکيو ځان به رسته کوو ځان به بل کس به ځان د باندې کوو هغه به د پاسه کوو ويؤثرون على انفسهم نو مقصد مې دا دی واقع کې چې سارا رضی الله عنها هغه د خیر خوایو کړ د ابراهيم عليه السلام چې د خپل خاوند د هاجره په نکاح باندې ورکړه د دې لپاره چې زما د خاوند بچی پیدا شي نو الله سبحانه و تعالی دلم بچی ورکړل اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام به زمانه وروسته هغه د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد کې پیدا شوی دی 12 کاله په سیرت کې راغلی دی الله سبحانه و تعالی ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام ته به امر وکړ چې د خپل بچي اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او د خپل بیبي سارا هاجره رضی الله عنها دا د فلسطین او د شام نه دا مکه مکرمه ته بیت الله ته او د عربو د حجاز اغلق دق سارا او ریګستان ته الته بوزم چې داغه مختلفه وجه وي د دې د بوتل او د دې د هجرت یو وجه خدام و چې الله سبحانه و تعالی ابراهيم عليه السلام ته دا خبره خودلی و چې دلته ز بیت الله جوړوم او د بیت الله بس په وجبانی جوړیږي ته به معماري ته به آبادیم د دې آبادی بسکه او دلته بستا بچي او ستانه سلبین د دې نه دا معلومیږي چې په یوځای کې کور جوړي یوځای ته کډه وړي نو الته چې کوم د صرف ایوازي روډ ته موږ چې مزلار ډیره مزیدار ده هلکه دې کې ګیس او بجلی ده دلته چې کوم د سہولت دی نه لاول پاغي کې ګوره چې زما د بچی تربیت ته څنګه کیږي دینی ماحول ته ګوره مدرسه شته دی جمعات شته دی مسلمانان نیکان دی هلکه زما بچی چې راوځي دلته په پلاره کې د چا سم ملاويږي زما زنانه چې راوځي نو د کم دکان باندې بتیریږي داخله څنګه دی زما عزتمند د دې واقع نه دا معلومیږي منګه خو اکثر سړک ته روډ ته ګیس ته بجلی ته سہولت ته او نور چې کم دي اسپیټال وغیرہ دي ته ګورم خو لیکن زما عزتمند دینی ماحول تم پکې قتل پکار دي لکه دلته ابراهيم عليه السلام چې د خپل بچی را وصلی دي سوره ابراهيم کې داغه علت ذکر کړی دی
يا زما رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رستوي لي يقيم الصلاة ما دا خپل بچی می دی لقدق سهارا ترا وصل دلته اگر که کم دی خوراک نشته دی اسکاک نشته دی او به فصل نشته دی آبادی نشته دی لیکن دا می دی د پر راوستل دي چې سا عبادت او بندگی په کوي منځ بکئی سا کور به آبادی دینه دا معلومیږي چې خپل بچی د ځان سره د الله په طاعت عبادت او بندگی کې استعمالول پکار دي مونږ په صرف چې کم د دنیا په ګټو اوله کې بجبل سره مقابله کو چورګه هغه د پلاني وی ډاکټر شو چې زماغه انجینیر شي او هغه چې کم د کینیډا ته لاړ او زماغه د جرمنی ته لاړ شي نه زما عزتمند دا تنافس چې د دام تقابل او مقابله ته په دین کې پکار ده دیو جنا سلف د خبره ذکر کړي کې یو سړی تا ولیدم چې هغه ستانه د الله په تعلق کې مخ کې د تروسه د طالب دی باندې خفغان پکار دی دغه وجه ده چې ابراهيم عليه السلام ته الله سبحانه و تعالی کله یو اعزاز ورکړي او دا ته چې انی جاعلک للناس اماما نو قال من ذريتي زر خپل بچین د ځان سره یادې ځکه چې د دې په ترقې باندې پلار هغه خوشاليږي نو ابراهيم عليه السلام چې د خپل بیبي هاجره رضی الله عنها او دغه رنګ اسماعیل علیه السلام د هغه شام او فلسطین را روان کړ یو وجه د دې دراوستلو دا و چې د بیت الله به آبادیږي او دویمه وجه دا ده چې د هاجرې رضی الله عنها او د ساره رضی الله عنها په مابینس کې د بنتوب د وجه نه کله ناکله به خفغان به فکراتوم اگر کدا د پیغمبر بیبي نه دی ډیر اوچته کورنۍ ده اهل بیت دي لیکن په بشري تقاضا باندې په انساني تقاضا باندې کله ډیر اوچت متقین وي خو په خپل کور کې به یو بل سره به د وړ پر خبر راځي د خفغان به راځي دسه اختلافات او شخړې دا راځي ته به دسه نه چې خالق دا خدای الله اولیاء دي او دا غوډي اوچت چې کم د منهج ولدي دوی څنګه د دنیا او د دکان او د پوله پټي باندې د یو بل سره جرګه مرکو کې د یو بل سره وړ پړو کې د یو بل سره اختلاف کې نه داشته دي دا په صحابو کې د اختلافات راتل د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبيانو کې هم د اختلاف راتوم او دغه رنګ په مؤمنانو متقینو کې د سرازیم نو د دې هاجرې رضی الله عنها او د ساره رضی الله عنها په مابین کې د بنتوب د وجنه په کور کې بکله کله خفغان او اختلاف هغه براتلم یو وجه خدا و چې د هاجره زنه چې نو د مسافر او د بل وطن و ځکه دا د مصر نه راغلی او مخکې موږ ذکر کوم او بل د سیدویز د غوندې حیثیت یې ساتو ځکه ساره زنه چې و نو د ابراهیم علیه السلام بیبي مو دغه د کورنۍ نو و سکه د تر لوري و ناغیره او بدی باندې کله ناکله غیرت او غصه ورتله نو الله سبحانه و تعالی او ته کوم د دې کور د ماحول جوړولو د لپاره د امر کو چې د بیبي دې جدا کم او دې کې زمنګ د پاره د عبرت چې کله د کور کې د اختلافات ختموا کني کور کې د ژوندۍ چې کوم د جوړ نه و عبادت او بندگی به د لخوند او مزه نه درکې دکانداری به د لخوند او مزه نه درکې دا پیسې به ډېر په مشکله باندې ګټي خو خوند به نه وانلې سړی چې کله د کور ژوندۍ خراب وي ډېر سخت پریشان وي گزارې به نه کیږي دا سړی چې باندې ستړي شي او دا دکانداری کې ټول ورځ تیر کی دا چې کور تم د راحت د پارازي د سکون د پارازي چې ځانکه کور کې به ماته راحت او سکون هغه ملاوي شي خو چې کله د کور نو ته جهنم جوړ شي غالبا ډېر انساناني څخه خودکشي کوي یا خپل خزو بچي ولي یا بچي راولېږي دا پلار ولي یا رور ولي دا په څه باندې دا اندرونی او د غرنګ خاندانی اختلافات باندې نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه اغم دادم چې کله دوا درې سلور بیبینې دی سړی په کار داته چې اری بیبي د پاره بیل کور جوړ کیم او کوم وسو طاقت نه وی چې بیل بیت او کوټه هغه ول جوړ کیم لکه تو ورته نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې داغه په بیبیانو کې د عائشه رضی الله عنها بیل کوټه او بیل کوریو او د ام سلمہ بیلو دغه رنګ د ام حبیبه رضی الله عنها او دا رنګ د سودا رضی الله عنها اگر کده دی بچیم نو ولیکن بیل کوټه او بیل کور هغه له جوړ کړیو او دا اسلامی شرعي طریقه ده که یو سړی چې کم د دوه خزې کې درې کې سلور کې نو اسلام د ته و چې د دې د خرچه بم بیلې د دې استوګنه د دې وسیدل د دې نان نفقه دې په یو ځای باندې نه وسیم زمونږ پښتنو کې دا عادت ډیر شته دی دوی مخزو کې ادرې منو په یو کوټه کې وسی او په فخر باندې وای یره وې د اتفاق هم دی په یو نه غریب باندې ټول خوراک کوي هلکه دا خلاف سنت دی او د غرنګ سنت طریقه دا چې دې خرچه به بیل وي اگر که په شریک باندې خوراک کولې شي مگر سنت ته قتل کاری پاږي کې به ډیر خیر دی نو ابراهيم عليه السلام د خپل بیبي او د غرنګ د خپل د غیږ بچي هغه اومدي مکی ته راوسو مکه د سي علاقه په دغه زمانه کې چې ول مکه ليس بها انیس مکه چې ونه دا بالکل یو شړ دیو یو لقدق صحرا و
نه پکې څه انسانانو نه پکې کورونه او آبادی و نه پکې چې کوم د ځنګلې ونې بوټي پکې وي او نه پکې اوبه وي. یعنې مقصد دا دی چې زندګۍ د تېرولو چې کوم بنیادي حوایج ضرورتونه اسباب او وسایل دا پکې یو نه او الله سبحانه وتعالی دې ته راوستل او دا د الله سبحانه وتعالی امتحان د رب العالمین کارونه ډېر عجیب او ناشنای د انسان عقل ته حیران شي. تاسو دې زمانه کې وګورئ د مسلمانانو څنګه راګیر کړي او د يهودو نصارو په لاسونو باندې وخی سره د دې نه چې د مؤمنان د الله اولیاء دي د الله دوستان دي د شام او د فلسطین زمکه دغه د انبیو زمکه ده بیت المقدس چې دینو دا د انبیو میراث دی څومره اوچتي حسینې پیټيري شوی او دې زمانه کې د يهودو په کنټرول کې دی وغي په کې کم دي فحاشي کوي او ریاني پکې کوي زناونه پکې کوي او دا مسلمانان د ماشومان د فلسطین بچی دا زنانه د دې خو څه قصور نه دی دغه په دا بمونه راغورځي او دغه رنګ مسلمانانو ته کړي او څه نشي کولای. دا خبره یاد ساته ار زمانه کې الله سبحانه و تعالی د دنیا اکثر اسباب او وسایل خپل نافرمانو لور کړی څومره چې د الله باغینی څومره چې د الله دشمنانی وګوره په ار زمانه کې د دنیا وسایل د دوی سره بین. لیکن دا خبره یاد ساته چې د عاقبت او د انجام په اعتبار باندې دا کمزوري مؤمنان هیڅ کامیابیږي. د بدر په موقع باندې د دنیا چې څومره وسایل د قریشو سودا بوجان دلته ټکنالوژي د غي سره وا اسونه او خان د غوي سره ډیرو اسباب او وسایل او توري د غوي سره ډیرې وي زغری او نيزي او څومره چې د جنگ اسباب دي څومره چې اسلحه ده د غوي سره زیاتوم. مسلمانان یو څو کسان لوټه پوټه چې هغه د مکینه را تخیدلیو مهاجر خلک د بیسر او ساماني په حالت کې لیکن دی خو دعا و دی خو ایمان او یقین او اقوا تشو اقوا دنیا و دا خبره یاد ساته چې کله د ایمان د یقین او د دنیا د وسایل او د مادیات په مابین کې ټکر راشي مقابله راشي همیشه د فارج کم دی الله سبحانه و تعالی فتو کامیابی چې دنو د ایمان والو ته ور کړی د دعا والو غټلې ده او دغه رنګ د اسباب ولا شکست خوړلې ده او ان شاء الله دا تاریخ زندگی و د الله په فضل باندې ډیره نږدې زمانه کې به مونږ وینو د الله په فضل باندې د دې مؤمنانو د سترګې په پیخي شي د دې اسرائیل او د دې امریکای په شکست باندې د دې يهودو په سرکوبي باندې د رب العالمین اعلان دی د الله وعده ده د کې خلاف او تخلف ناراضي موږ په دې خبره قسم کو د دې طلاق چو چې د رب العالمین دا خبره رښتینی ده چې مؤمنان به کامیابیږي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. زما عزت پوند اگر که زما استاد مشاهدین خلاف ده زما استاد په نظر باندې یو تخکار کیږي لیکن د تاریخ خپل مشاهده پرېګ دوا د دنیا عادت او رسم او رواج پرېګ دوا الله چې سویل او د الله رسول چې سویل دي هغه به کامیابیږي او خبر رښتینی کیږي. نو ابراهيم عليه السلام د خپل بچو د غرنګ د بیبي د په مکه کې پرې خودلم او دې ته را روان شو چې کله سزیه پورې رااله نو دا بیبي هاجره زنهور په سر روانه شول او هغه ته ویل چې الا من تکلنا یا ابراهيم اے ابراهيم عليه السلام ته مونږ چاته پرېګ دیم ناغو ته आवाज نه ورکو نو تر دې پورې چې په دویم ځل ته ویل سزیه پورې په سلار لا په دریم ځل باندې نو اپی پوه شو ځکه چې دا خو نبی دی او د خپل خاوند مزاج ته معلومو چې د هر یو ګام هر یو حرکت او اقدام د الله سبحانه و تعالی په امر باندې ناغو ته ویل چې الله امرک بهذا تاسو ګینه الله په دې باندې امر کړی دی چې ته موږ سره د څه وکا موږ په دې لقد صحرا کې فریدا نو هغه ته ویل چې او الله امرني بهذا او الله ما ته په دې باندې امر کړی الله را ته هم د څه ویل دي. زما عزت پوند د الله رب العالمین کارونه ډیر عجیب او ناشنای لکه مخکې معول د انسان عقل ته حیرانيږي کني دا کمزوري زنانه او کمزوري بوټو زنانه اسیم یریږي او بیا د غیږ ماشوم او دغه سره چې کوم د لګي غوندي کجوري او د سکلو د محدود لګي غوندي وبه دا مقصد دا چې په ظاهر کې د ژوندۍ او د بقا هیڅ اسباب نشته دي. خو ابراهيم عليه السلام ویل او ماته الله په دې باندې امر کړي ته د دې زنانه توکل ته ګوره رب العالمین باندې د دې ایمان ته ګوره هغه څه وي او چې تاسو الله د سویل دي اذن لا يزيعنا الله عز وجل د چې الله د سویل دي به موږ الله نه ضایع کوي الله به نه خرابوي. زما عزتمند دې کې دا مقصد دی چې رب العالمین باندې یقین کوه الله باندې توکل کوه قسم په الله کدل وګي دې مړکی نه دې خرابوي د او یو مند نه سزیت مینا کوي ته د الله د پر لږ غیرت وکا لږ چې کم د مجاهده وکا به د الله غیرت ته ګوره. زمونږ استاد په علاقه کې ک یو سره د حکومت نه راوت تفکیږي د دشمن نه زما استاد په کور باندې را داخل چې خلک تزان وجینی هلکه زما په کور کې پناه حاصله کړي دا زما د پښتو د غیرت خلاف ده چې زری دا سړی ته حواله کما
ځان په دې باندې وجني خپل کور په خرابوي ولیکن زما عزتمند ته نه پریدي یو سړی چې رب العالمین ته ځان ورغزار کې والله ته ځان حواله کې دا به څنګه خراب شي دا به څنګه بی عزت شي هیڅ کله نه بی عزت کېږي هیڅ کله نه خرابېږي نه ناکامه کېږي خو زما عزتمند الله سره انس او تعلق پکار دی ناغي تل چې نن لا يزيعنا الله عز وجل من به الله سبحانه وتعالى نه خرابوي زما عزتمند دا ډېر اوچت توکل دی دا ډېر اوچت ایمان او یقین دی کني په داسې ځای کې چې د تنهایی په ځای کې وي په ځان لوالي کې وي او د سړی سره د غپ شپ د پاره مرګري هم نه وي سړی ډېر بورکیږي تنګيږي لکه زمونږ په دې زمانہ کې که یو سړی 15 منټو د پاره ځان لشي اته ګوره زما عزتمند مونږ روټۍ ته انتظار کوو 15 منټه 2 منټه ټولې سم موبایل راو باسو که په یو اجره کې په یو محفل کې کینو زما عزتمند یو منټ د سینې شو تیرولې زر دواره سره غیر اختیاري لاس هیڅ موبایل پزي والله زما عزتمند په ډیر کرته په مانځ کې چې کم دی هیڅ موبایل هغه راو باسو سلام مملانی ګرځولې الله اکبر استغفر الله ملانی ویلې دواره سره موبایل لا ایستلې چې لکه په واتس اپ باندې په نور باندې سمېسي شو باندې راغله زما عزتمند د ایمان او د الله سره د تعلق د خرابوالي د وجنه به انساني صبر کیږي ځان له بده باندې چې کم دی به حبت پر راځي محمد ابن نصر یو عالم دغه ته چویل چې ته څنګه ځان لناسته د مرګرو سره ډیر غب شپ نه لګي اما تستوحش وحدك وای ته ځان لنه خپه کیږي ځان در باندې وحشت نه راځي هغه ولې دا خبره مکوه وانا او زه چې کم دی ذکركم وانا اذكر من يقول ذا يدوم اغتك شغدس وي انا جليس من يذكرني رب العالمين يدوم او د الله وانا دا چې څوک ما یادې زه دغه سره مرګره ما زه د الله رب العالمین په تعلق کې ژوندۍ تیروم شیخ الاسلام ابن تیمیه جیل ته واچو هغه ول زمونږ د پاره جیل او بار دنیا یو شان تیر موږ په جیل سکو زمونږ په دنیا په دې ځړ کې آباد ده الله سم تعلق دې موږ په ارزه کېو په دې باندې خوند او مزاخلو دا بار ماحول په موږ باندې سپریشر نه راولي په موږ باندې تغییر او بدلون نه راولي موږ دې پروا نه کوم عیسی علیه السلام خپل مرګرو ته دا خبره کړې و چې ويا معشر الحواریین وکلم الله كثيرا وکلم الناس قليلا ای زما د حوارینو ټولګیا الله سره چې خبرې کوي ډېرې خبرې کوي د انسانانو سره کمی خبرې کوي ځکه د انسانانو په خبرو کې څه خوند نشته دی پای کې ډېر خیر نشته دی نو دې مرګرو ته ویل چې وکيف نکلم الله كثيرا موږ د الله سره څنګه ډېرې خبرې کوو هغه ول اخلو بمناجاته و اخلو بدعائه د الله سره لږ ځان لکېګه شواروز کې ولس میټه دی الله لا ورکا چې الله زه څوک مې د کم جن دی را وسلمه زما د پلان کې نوم د پلان کې زوی د پلان کې رور دا کم خوروانم معاملې بر سره څنګه کېږي ژوندۍ می څنګه تیر کړل ته به زمانه راځي کې ناراضه وي خبر کې به ژوندۍ به می څنګه وي ځن کدن به می په کوم حالت کې په کوم ځای کې بمرمه خاتمه به می څنګه کېږي زما عزتمند کله نه کله الله رب العالمین له ټیم ورکول پکاري د الله سره ځان لکېدل د الله سره راز او نیاز کول د سلف مبارک را دي وی التقى رجلان منهم في السوق دي کې یو ځل په دې بازار کې دوه کسان ملاو شو فقال احدهما لصاحبه تعال نذكر الله في حتى في غفله الناس یو مرګري بل دعوت ورکړه لاده دي بازار کې ټول خلک په خپل سوداګرۍ کې په دکاندارۍ کې لګي دي راځه ویلې ما ته الله سبحانه و تعالی لګیا دوم نه پدې کې د الله عظمت بیان کو د دین خبره وکړلې ثم تفرق بیست جدا شو یو خلاړې بلبل خو څه زمانہ بعد دا یو مرګري سره وفات شو نو فلقيه الاخر نو دی بل په خوب کې ولیدو نو دوی ته ویل چې الله سره څنګه معاملې وکړه هغه ویل چې اما ان الله غفر لنا ته پته نشته چې الله مو ته بخنه کړی دا او به ویل سمانی عشیه په هغه ماجیګر باندې چې مونږه الله یاد کړو په بازار کې زما عزتمند الله سبحانه و تعالی چې انسان معاف کوي په معمولی عمل باندې او دغه رنګ په معمولی مجاهده باندې نو مقصد مې دا دی چې په داسې مواقعو کې د الله سره چې د انسان تعلق او مضبوط ایمانی نه هغه باندې به ځان لواله چې دی هغه په وحشت نه راولي الله سبحانه و تعالی هغه یادوي د الله ذکر کوي نو ابراهیم علیه السلام د دینه واپس فلسطین ته غره روان شوم زما عزتمندو د دینه وروسته به په دې باندې ډېر لږ وخت کې ناشنا فراخي راغلی ده لکه دا هاجره زنه ده چې کله د دې سره دا وب ختم شلو دا کجوري او دغه رنګ خپل لوګه سکه چې ماشوم ته به قتل نه هغه د لوګي د وجه نه د کرکې وهلې او د دې په سینه کې چې کم پي وغه موج شلم نو د دې وجه نه مجبور شول منډه شروع کړلې صفا او د مروه په مابینس کې به تل راتل تر دې پورې چې الله سبحانه و تعالی جبرئیل لاولې ګولاولې چې کوم د صفا ته منډه واله
او به چې کوم د مروه ته رامنډه والا و چکرې چې کوم د منډه وهلې دي د دې صفاو د مروه په مابینس کې د څه خړګي و جوړ غوندې دی اوس هغه بند کړي شنی دغه په کې لګولې دي ندی په کې دا وزل منډه رامنډه والا تر دې پورې چې کله په دې مروه باندې ودرېدل نو جبريل عليه السلام تعالی ناغو ته आवाज ورکو دې په پوی نه شول به ځان څه ویلي فقالت لنفسها صح ولتلک شفت आवाज دې نو به دا आवाज واوریدو نو ویلي چې ان کان عندك غواص وان كان عندك غواص کچرته مطلب تاسو سره څه مددي نو فاسمعت ته ما ته خبر راوور ولا ما دي आवाज وور ارڅوک چی ولیکن ما مدد ته بدې ټیم کې ضرورت دی لازم عزت مند ګوره الاول کې په الله سبحانه و تعالی توکل کړی دی ندیره دا معلومی کی چې یو سړي په الله توکل جوړ شي کوي روسته به د اسباب په درجه کې مخلوق په کار باندې راولین د ایمان او توکل به الله ته معلوم دی نه دا غیره مدد به غوښتل شي نو دلته جبرئیل علیه السلام په ویل کې ته ما سره مدد کې نغره سره وکم نغره له وغه است په دی وزر باندې د غزمکه واله دا غینه است وګره وتلې ابي زمزم په دې طریقه باندې هغه راوتلې ویم ولیکن زما عزتمند دا خبره یاد ساتم چې کوم مصیبت در باندې راتو د دې سره خامخه الله راحت راولي نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې فرمایلی دی چې ونزل من السماء المعون بالمؤونه ونزل الصبر بالمصيبه الله سبحانه وتعالى چې په یو انسان باندې کله یو تکلیف راولي یو مشقت راولي یو ستونزه یو مصیبت دا غي سره خامخه د الله هغه باندې مدد را لېږي الله سره مدد کوي دغه رنګ الله چې یو مصیبت هغه راولي دا غي سره د انسان له حوصله ور کوي صبر ور کوي الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې دا خبره ذکر کړې ده ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا د سختۍ سره یقین اسانی ده زما عزتمند څوک چې په عربی باندې پوهیږي دي چې د العسر معرفه ده او دغه یسر نکره ده د خبرې په سلیس او ساده پښتو کې مقصد نه دی چې مصیبت به یو وي او خوشحالي راحت سکون او دغه رنګ دغه مصیبت د حل کېدلو لارې بدوي مخکې بم راحتي روسه بم راحتي په منځ کې بلغونی مصیبت برازي او دا مصیبت بم د سینېږي نشي دا به د انسان د وس نه باري د دې مصیبت سره د راحت به بالکل جوخ برواني ان مع العسر دې معلف استوګره معیت د فار راضي د مرګرتوب د فار راضي زما عزتمند روسه په دې باندې به راحت راغلي اساني پر راغلي دې کې زمونږ استادو د پاره د ځین سازي د یو مصیبت تر باندې رااله لږ شانتي برداشت کاوه لږ زغما د وانه سکرو کې موغه د وانه د دنیا چې کم دغه مره خبره وا الله سبحانه و تعالی د خپل مؤمنان بندگان د ټنګي ته ګوره په ابراهيم عليه السلام د مصیبت ولې راوسه د تکالیف د دې د لپاره چې الله د صلاحيت خلکو ته راخاره کوي امام رازي او عالم دی غویل دي چې من وقفه على علم القرآن وعلى قصصه وعلى عبره که یو سړی د قرآن کریم په قصص او په واقعات باندې پوه شو نو د ابراهيم عليه السلام واقعات هغه واوریدل نو لعلم وان ابراهيم كان غريقا في بحر علم التوحيد په دې خبره به پوه شي چې د ابراهيم عليه السلام د الله د توحید د الله د قدرت د الله د انس او د تعلق په سمندر کې سم ډوب شوی وو زما عزتمند د قرآنی قصصو کې په دې واقعاتو کې او په دې قصو کې رب العالمین موږ خپل قدرت او طاقت راخي چې مغه الله دې څه بدل شوی نه دی د الله طاقت نه دی کمزوري شوی د الله سبحانه و تعالی په سنت کې د الله رب العالمین په عادت کې څه تبدیلی او بدلون نه راغلي او مغه الله دی او دغه مغه قدرت او طاقت دی نو دا واقعات او د سیرت مونږ دې لپاره بیانېږي چې زمونږ استاد په دې کې د څه انسازین وشي او په الله باندې زمونږ استاد ایمان او یقین هغه د څه جوړ شي نو الله سبحانه و تعالی روسه په دې باندې راحت او ثانی را وسره ده ابي زمزم هغه ول را وستل دي دا به روسه زمانه کې بیرته و چې شوی خو بیا د جاهلیت په دور کې د عبدالمطلب په زمانه کې د ابو بیر تراوتلې وي به د زمزم څه معنی دا د دې کې څومره کمالات دي او الله سبحانه و تعالی دا ولې رئیسل دي زما عزتمند د سیرت د بعضی مفید خبره دا به الله سبحانه و تعالی په توفیق او دغه په فضل سره فراتون کې خطبه کې به ذکر شي وبالله تعالی توفیق حسبنا الله ونعم